د افغان کرکټ لوبډلې راتلونکې لوبلړۍ ګرانو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر ستړي مشئ افغان لوبډله د راروانې عیسوي میاشت سپټمبر په 15 نیټه یعنی کابو 20 ورځې وروسته له بنگلادیش او زیمبابوې سره لوبې پیلوي افغان لوبډله به 20 ورځې وروسته له بنگلادیش سره د بنگلادیش په کوربتوب د یوازینۍ ټیسټ لوبې پیل وکړي دا لوبه په چټاګانګ ښار کې په ظهور احمد چودھري میدان کې ده یوازینۍ ټیسټ لوبه د سپټمبر په 9 نیټه پای ته رسیږي د ټیسټ لوبې له پای ته رسیدو 15 ورځې وروسته د سپټمبر په 14 نیټه افغانستان له زیمبابوې سره د درې اړخیز شلوريز سیریز پرانیسته کوي افغان لوبډله او د زیمبابوې لوبډله د سپټمبر په 14 نیټه چې د شنبې ورځ سره برابرېږي لومړۍ شلوریزه لوبه کوي دوهمه شلوریزه لوبه د سپټمبر په 15 نیټه یکشنبې په ورځ د بنگلادیش او افغانستان ترمنځ کیږي درېمه شلوریزه لوبه بیا د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ ترسره کیږي ښایي د دې لوبې نه وړاندې بنگلادیش او زیمبابوې هم شلوریزه لوبه ولري چې دا به هم د درې اړخیز سیریز برخه وي د سپټمبر په 21 نیټه بیا افغان لوبډله له بنگلادیش سره وروستۍ لوبه کوي او سیریز پای ته رسیږي یعنی افغانستان به له بنگلادیش سره یوه ټیسټ لوبه په یوازې سر ترسره کړي او له هغې وروسته په 15 شلوریز لوبې او له هغې وروسته به 15 شلوریزې لوبې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې د افغانستان بنگلادیش او زیمبابوې ترمنځ په ګډه ترسره شي په هندوستان کې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبې له درې اړخیز سیریز شپږ څلوېښت ورځې وروسته افغان لوبډله هندوستان ته ځي او هلته به له ویسټ انډیزي لوبډلې سره د 7 لوبو لوبلړۍ پیل کوي افغان لوبډله به په خپل کوربتوب د نومبر په 15 نیټه له ویسټ انډیز سره لومړۍ شلوریزه لوبه وکړي دوهمه شلوریزه لوبه به د نومبر په 9 نیټه او درېمه شلوریزه لوبه به د نومبر په 9 نیټه ترسره کړي دا لوبې ښایي نوې ایټل بهاري واجپای میدان کې ترسره شي چې د هندوستان په لکناو سیمه کې موقعیت لري او تازه افغانستان ته په واک کې ورکړل شوی دی له شلوریزو لوبو 4 ورځې وروسته افغان لوبډله له میلمنې ویسټ انډیزۍ لوبډلې سره د دریو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي لومړۍ لوبه د نومبر په 13 نیټه دوهمه لوبه د نومبر په 14 نیټه او درېیمه لوبه د نومبر په 19 نیټه کېږي د یو ورځنیو لوبو له پای 9 ورځې وروسته د نومبر په 20 نیټه افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره یوازینۍ ټیسټ لوبه پیلوي او رسمي وخت یې د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي له دې وروسته بیا افغان لوبډله د شلوریز نړیوال جام او اسیا شلوریز جام لپاره چمتووالی نیسي نړیوال جام د 2020 کال اکتوبر په 13 نیټه استرالیا کې پیلېږي او د نومبر میاشتې تر 15 نیټې به دوام وکړي د جام کې ټولې 45 لوبې کېږي په دې نړیوال جام کې به 14 لوبډلې ولوبېږي د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو لوبو غوره 9 لوبډلې به له کوالیفای یا غوراوي سیالیو پرته لوبې وکړي او 8 غوره لوبډلې په سوپر 12 لوبډلو پړاو ته مستقیما داخل شي چې افغان لوبډله هم اووم مقام کې ده او که خپل رینکینګ تر نړیوال جام وساتي نو مستقیما د 12 غوره لوبډلو پړاو ته ځي د 2020 کال نړیوال شلوریز جام لپاره د دوهمه درجه هیوادونو د غوراوي جام سیالۍ د 2019 کال په اکتوبر او نومبر میاشت کې ترسره کیږي دې سیالیو کې 14 لوبډلې لوبېږي چې شپږ به ترې نړیوال جام ته کوالیفای کوي د غوراوي جام سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره کیږي ښایي بنگلادیش او سریلانکا هم د غوراوي جام سیالیو ته ور واچول شي که افغان لوبډله را روان سیریز له بنگلادیش او زیمبابوې وګټي نو په درجه بندۍ به لا مثبت تاثیرات وغورځېږي او پرمختګ به وکړي د اسیا شلوریز جام سیالۍ له نړیوال جام وړاندې به 2020 کال کې د سپټمبر په میاشت کې اسیا جام ترسره کیږي دا اسیا جام به شلوریز وي او د افغانستان په ګډون به پکې شپږ لوبډلې وي افغانستان پاکستان بنگلادیش هندوستان او سریلانکا پکې له کوالیفای پرته لوبېږي او یوه لوبډله به کوالیفای کوي کوالیفای جام سیالۍ په مالیشیا کې کیږي نو ډیره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مې سره تر پایه ولیدله که خوښه شوې مو وي لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ تر بلې ویډیو د الله په امان